بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن چې د استلام د لیکلو په اړه معلومات درکو چې استلام څنګه جوړیږي، څنګه لیکل کیږي، استلام وایي څه ته. استلام چې د معلوماتو غوښتلو او د معلوم یا د تحقیقاتو لپاره استعمالیږي، چې یو ارګان د بل ارګان نه، یو شعبه د بل شعبې نه چې دی معلومات حاصلوي غواړي د یو څه موضوع په اړه، نو د استلام په طریقه چې دی هغه معلومات راټولوي او تحقیقات کوي چې موضوع څه ډول ده. راځو د استلام د جوړېدلو طریقې ته. تاسو ګورئ په دې طریقه به استلام مونږ جوړوو. تاسې چې دا ګورئ، نو راځو لومړی چې دی یو نوی ورډ ډاکومنټ به واخلو. کنټرول ان سره مې نوی ډاکومنټ واخیسته. لومړی راځو دغه کم سرلوحه چې دا انزرټ ته راځو او دې ځای ته به راشو، ټکس باکس به راواخلو. ټکس باکس مو چې راواخیسته دا به ډرا کړو. کله مو چې ډرا کړه، لومړی به راشو د دې دا آوټلاین چې دی دا به ختم کړو. شیپس آوټلاین، نو آوټلاین به یې کړو. همدارنګه هم ته به راشو د دې دا سایز به زیات کړو، 48 به یې کړو. او دلته چې دا فنټ سټایل دی دا به که چېرته تاسو سره فنټ سټایلز موجود وي نو هغه په اپلای کې ما سره پښتو رشاد په نوم دی، زه اپلای کوم په دې باندې. او دلته راځو دا چې دی سنټر کې به واخلو، لیکل دې په سنټر کې وشي. اوس راځو سرلوحه لیکو. لیکو چې دا به ژبه بدله کړو د افغانستان اسلامي امارت. دویم به ولیکئ د لوړو زده کړو وزارت. دریم به ولیکئ چې کم پوهنتون وي، کم اداره وي، هغه به ولیکئ. مثال زه لیکم چې فهیم خصوصي پوهنتون. او دریم کې چې دی د پوهنځي نوم لیکو، مثال لیکو چې اقتصاد پوهنځی. دا به راوړو داسې منځ کې به یې کېږدو چې دا شین خط باندې برابر شو او را به شو دغه کم چې ریموو سپیس افټر پاراګراف دا به کلیک کړو. لږ به یې سایز نور هم زیات کړو چې ښه معلوم شي، او دا به هم داسې لږ ورپورته کړو، دې ساحه کې به یې کېږدو. اوس راځو لوګو راوړو. لوګو راوړلو لپاره هم چې دی همدغه زه کاپي کوم، دې باندې رایټ کلیک وکړئ، کاپي، او بیا رایټ کلیک پیسټ. د دې دا سایز به داسې لږ کم کړئ او دا منځ کې کلیک وکړئ، کنټرول ای سره سلیکټ کړئ، دا ټکس ځنې ختم کړئ. کله مو چې ټکس ختم کړ راوړئ دلته یې کېږدئ داسې. دلته مو چې کېښوده فارمټ ته راشئ، فارمټ نه وروسته شیپ فیل ته راشئ او پیکچر ته راشئ. لوګو راوړو په دې کې اچو، فرام فایل باندې کلیک وکړئ، دلته راځو د پوهنتون لوګو راخلو. دا مو راواخیسته، لږ به یې سایز داسې کړو. د دې چې دی اوس ډوپلیکیټ کنټرول ډي سره د دې ډوپلیکیټ اخلو، کنټرول ډي راوړو، دې خوا ږدو. دې باندې هم چې دی راځو دلته شیپ فیل ته او پیکچر ته او فرام فایل ته دلته د لوړو زده کړو وزارت لوګو راخلو. دا مو راواخیسته، دا به دلته کېږدو. اوس راځو د دې یو کاپي بل اخلو، کنټرول ډي سره مې کاپي واخیسته، ډوپلیکیټ، او دا لیکل چې دی دا ختمو. دې په ځای لیکو چې د استلام ګڼه. دا کوچنی به کړو داسې، سایز به هم لږ کم کړو. دا به راوړو دلته به یې کېږدو. د دې ډوپلیکیټ واخلو، کنټرول ډي، دا به راوړو دلته به یې کېږدو. او دې کې به چې دی اوس ولیکو تاریخ، سپیس به ورکړو او داسې سلش به ورکړو، بل سپیس سلش، دا مو ورکړو. اوس راځو دلته چې دی څه برابرو، ټیبل برابرو، لاندې کلیک کوو ډبل، او دې ځای کې چې دی ټیبل راخلو. انزرټ ته راځو، دوه کالمونه راخلو. کالمونه مو راواخیستل، سایز به لږ داسې زیات کړو.
سلیکټ وکړو هم په به راشو سایز به یې 14 کړو او بولډ به یې کړو ټیکس به هم چې دی فونټ سټایل به ورته چینج کړو را به شو په دې کې چې کوم دی دا به هم سنټر ته کړو دا به هم سنټر ته کړو او دا لیکل به هم سنټر ته کړو دلته به سایز به د دې دواړو لږ زیات کړو 14 به کړو دې کې به ولیکو چې استلام او د بل سیل کې به ولیکو چې زوال را به شو دا به داسې پراخه کړو تر دې سایه پورې په دې خوا داسې لږ پراخوی هم کولی شي پراخه کې دا هم دلته به لیکل د رایټ سایډ نه شروع کړو وبلیکو چې د ننګرهار ولایت پوهنې ریاست محترم مقام ته السلام علیکم وبرکاته دا به لږ منځ ته راوړو دلته به دې کلیک وکړو او دې خوا به یې نیسو اوس به متن ولیکو داسې محترمه ښاغلی جانولي د خانولي زوی چې د فهیم خصوصي پوهنتون اقتصاد ښوونځي ته د کانکور ازموینې له لارې بریالی شوی دی نوموړی زده کوونکی د بهسودو پوهنې امریت اړوند حادثې څخه ځان فارغ را پیژني نو ستاسې محترم مقام څخه په درنښت هیله کیږي چې د نوموړي زده کوونکي د فراغت په اړه معلومات راکړئ مهرباني به مو وي لاندې به راشئ لږه سنټر ته به راشئ کنټرول ای وهئ یا دې ځای نه چې دی سنټر ته ځئ دلته لیکئ مثال په درنښت لیکئ په درنښت لیکئ فرضاً حضرت نوم لیکئ د پوهنځي د رئیس حضرت بلال حقیار د اقتصاد پوهنځي رئیس
دا به بیا سلیکټ کړئ. سلیکشن نه وروسته چې دی دلته به کلیک کړئ. دا به جسټیفای کړئ. سلیکشن وکړئ شفت سره کنټرول جے پریس کړئ. دلته یو انټر ورکړئ او اوس یې چې دی دا ټول سلیکټ کړئ کنټرول جے. دا هم اوس ښي طرف ته راوړئ او دا هم ښي طرف ته. نو دا برابر شو اصطلاح. کله چې برابر شو تاسو کولی شئ چې دا پرنټ کړئ. ګورئ پرنټ پریویو وګورئ. نو په دې طریقې سره کولی شو هغه دویم پیج چې راغلی دویم پیج لرې کولو لپاره به تاسو دا بټن لږ بره ویسئ بېرته. لږ به بره ویسئ دویم پیج به ختم شي. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې استلام برابر کړو. همدارنګه پیشنهاد مو انشاءالله په بله ویډیو کې تاسو یې وګورئ چې پیشنهاد برابر کړو. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې استلام برابر کړئ. د استلام متن چې دی دا تاسې خپل مقصد او خپل موخه څه وي هماغسې متن لیکئ او چوکاټ چې دی په دې طریقې سره برابرېږي.